دغه وختو کې عمرو بن العاص چې پر هغه خپل عقیده د شرک وو غوښته چې حبشه ته د تجارت لپاره ولاړ شي. نو یې د چرمی شیانو څخه جوړ شوی هدیه او تحفه د حبشه د پاچا نجاشي د لپاره ورسره واخیسته. په دغه وختو کې بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمرو ابن امیه الضمری رضی الله تعالی عنہ وحبشه ته ولېږي چې حبیبه د ابو سفیان لور ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په نکاح کې. حبیبه رضی الله تعالی عنها چې مسلمانه و او پلار یې ابو سفیان د کوپر رئیس او د مکه مکرمه مشر و. دغه حبیبه رضی الله تعالی عنها د خپل میړه عبید الله ابن جحش او نور مسلمانانو سره حبشه ته په هجرت تللی و او عبید الله ابن جحش هلته په حبشه کې مرسو. یا په بل روایت کې وایي چې عبید الله ابن جحش اسلام پریښاوه او نصرانی شو. څنګه چې شذ حبیبه رضی الله تعالی عنها مسلمانه و نو یې دا پریښول. په هر حال یا یې میړه مرسو یا نصرانی شو او حبیبه رضی الله تعالی عنها یوازې پاتې شو. د هجرت په حال کې د بل په وطن کې میړه او سرپرست نه لري. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دوه سبب غوښته چې دا په نکاح کې. یو دا چې دغه نکاح په سبب ابو سفیان د دې پلار چې د قریش مشر دی ممکن و اسلام ته تشویق شي، او بل دا چې دغه مسلمانه شذ په حبشه کې به سرپرسته نصفات. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه عمرو ابن امیه الضمری رضی الله تعالی عنه حبشه ته ولېږي چې حبیبه رضی الله تعالی عنها ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په نکاح کې. نو عمرو ابن امیه او عمرو ابن العاص دواړه په یو وخت کې حبشه ته ورسېده. عمرو ابن العاص چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قاصد په حبشه کې ولیدي، نو یې په زړه کې دا فکر پیدا شو چې عمرو ابن امیه رضی الله تعالی عنه اسیر ونیسي او مکه مکرمه ته ورسره بوزي. کوم وخت چې عمرو ابن العاص د هدیو او تحفو سره د نجاشي او مجلس ته ورغلی، نو یې نجاشي ته وویل چې دغه عمرو ابن امیه ما ته را تسلیم ک چې مکه ته را سره بوزم. نجاشي په قهر ورته وویل ته غواړې چې د هغه چا قاصد په لاس درکم چې وهغه ته ناموس اکبر راځي، یعنی جبرئیل علیه السلام ورته راځي. عمرو ابن العاص چې مشرک وو او د آسماني ادیانو معلومات نو ورسره په تعجب کې سو، ویل څنګه ناموس اکبر ورته راځي. نجاشي و عمرو ابن العاص ته وحی په تفصیل سره وروښولې چې وحی څه شي دی او په خوانیو انبیاو ته څنګه او د چا په واسطه سره نازلې دي او اوس ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته څنګه نازلیږي. د وحی او انبیاء علیهم السلام په باره کې دونه تفصیل او معلومات ورکړه چې د عمرو ابن العاص اسلام خوښ شو او مسلمان شو. ورونو ښه متوجه سي د عمرو ابن العاص اسلام یا مسلمانیت د حبشه د پاچا د نجاشي په واسطه و. دا هم الهي قدرت دی. د عربو څخه یو نفر بلکې د اهل مکه او قریش څخه یو نفر د یو حبشي په واسطه ایمان راوړي او مسلمانېږي. دا د عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ د اسلام راوړلو قصه و. او بیا چې عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ مکه مکرمه ته ولاړی، سمو د ورسته مدینه منوره ته هجرت وکړي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره بیعت وکړي چې دغه واقعیت تفصیل به په ورسته کې پر خپل وخت درته بیان شي چې د عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ هجرت او بیعت د مکه مکرمه تر فتح د مخه او حبیبه بنت ابي سفیان دته چې کم وخت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه مرکه وسوه، نو په دغه نکاح کې د دې وکیل د دې د اقرباو څخه یو نفر وو چې نوم یې خالد ابن سعید ابن العاص او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وکیل عمرو ابن امیه الضمری رضی الله تعالی عنہ او هغه څوک چې د نکاح خطبه وویل او نکاح یې وتړل د حبشه پاچا نجاشي. د حبیبه رضی الله تعالی عنها مہر 4000 درهم کښول سو او د نکاح مهمانی هم نجاشي جوړ کړ. دا د حبیبه بنت ابي سفیان سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نکاح قصه و. درجه د ابو غمجنه واقعه. ورونو د هجرت د څلورم کال د سفر په میاشت کې
ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو ته یو زړه دردونکې واقعه پیښ شوه چې د سیرت او تاریخ په کتابو کې د فاجعه ماء رجیع په نامه سره یادېږي چې هغه واقعه داسې وه. د عربو دوه قبیلې چې د عضل او قاره په نامه سره یادېدې، دغه قبیلې اسلام دشمنی قبیلې وي او دا یې اراده و چې پر مدینه منوره حمله وکړي. څرنګه چې دغه قبیلې لوی او قوي قبیلې نه وي، نو یوازې دوی نسوای کولای چې پر مسلمانانو حمله وکړي. نو یې د هذیل و قبیلې ته نفر ولېږل چې موږ غواړو چې پر مسلمانانو حمله وکړو، نو تاسې هم په دغه جنگ کې زموږ کومک وکړئ. د هذیل قبیلې ویل یا مسلمانان قوي دي، دوی زموږ مشر او سردار خالد ابن سفیان زموږ په مابین کې ووژي، موږ حمله نه پرکو. مګر هو که مسلمانانو پر تاسې حمله وکړه، هغه وخت بیا موږ ستاسې کومک کوو. اوس نو د عضل او قاره قبیلې نسی کولای چې یوازې دوی پر مسلمانانو حمله وکړي، مګر هلته بیا د هذیل قبیلې وعده ورسره کړې ده که مسلمانانو حمله در باندې وکړه موږ مکومک کوو. نو اوس د عضل او قاره د قبیلو افراد داسې کارونه کوي چې مسلمانان مجبور کړي چې پر دوی حمله وکړي. نو یې څه وکړه؟ څو نفر یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ولېږل چې دغه ډلې په ښکارا سره ایمان راوړي او هلته په مدینه منوره کې د مسلمانانو سره ژوند کوي، لمنځونه کوي او په ظاهره مسلمانان دي. بیا یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله، که زموږ سره یو څو نفره ولېږي چې هلته زموږ قوم ته اسلام او قرآن وروښوي، شاید زموږ قوم هم مسلمانان سي او موږ دغه ستاوه نفرو ته جوار یا امان ورکو چې څوک به تکلیف او آزار نور کوي. د نبی الرحمه علیه الصلاة والسلام هم امید پیدا سو چې ممکن د عضل او قاره قبیله هم ایمان راوړي او دغه نفرو هم و اصحاب کرامو ته جوار ورکي او په امان کې دي. نو یې شپږ نفره یا په بل روایت کې 10 نفره د خپل اصحاب کرامو څخه د دوی سره ولېږل چې دغه نفر هم ټوله د قرآن مجید حافظان و او د دوی مشر عاصم ابن ثابت رضی الله تعالی عنه مقرره کړ. کوم وخت چې پلار کې و دغه قبیلو ته ورنږدې سو، نو یې د رجیع د ابو سره واړول. د رجیع ابو د هذیل د قبیله ابو دي چې د جده او رابغ په مابین کې وي. دغه د مسلمانانو ملګرو خلقو د هذیل د قبیله یو کلی په خبر کې چې وهغه ته بنو لحیان ویل کېده. مسلمانان په بیغمه زړه سره ناس دي چې نابو بر لشکر پر اوګرځي او دوی محاصره کړ. مسلمانان فقط شپږ یا لس نفر دي او د کفارو ډله د لس نفر څخه او د کفارو ډله د سلو نفر څخه زیات. دوی ویل هغه عهد او امان. کفار وایي نه عهد سته نه امان، تسلیم سي. د مسلمانانو سره هم اسلحه سته، مګر شمیر یې نسبت و کفارو ته ډیر لږ دی. نو ویل وړي ته وختل او ول نه تسلیمیږو. کفار ورته ویل موږ عهد او وعده در سره کوو، که تاسو تسلیم سي موږ تاسو یو نفر هم نه وژنو. عاصم رضی الله تعالی عنہ ویل زه خو د کافر په امان هیڅ کله نه تسلیمیږم او نور چوته کېږم. او تر هغه یې جنگ ورسره کاوه ترڅو چې عاصم رضی الله تعالی عنہ د شپږو نور ملګرو سره د غوښ په وشتلو په شهادت ورسېده. فقط د مسلمانانو څخه 3 نفر پاتې سو چې هغه خبیب ابن عدی، زید ابن الدسنه او عبد الله ابن طارق و. کفار بیا عهد او وعده ورکړه، ویل کچيري تاسو تسلیم سي موږ هیڅ تکلیف نه درکو. نو دغه درونه پرو په خپل مابین کې سره وویل چې موږ 3 نفر نسو کولای چې د پرال لشکر سره وجنګیږو، په جنگ کې مو مرګ حتمی دی او کزانونه تسلیم کو شاید دوی د خپل وعده سره موافق امان راکړي. نو دغه 3 نفر تسلیم سو. اوس چې د هغه لوړ څخه ورکشته سو، کفارو د دوی په تړلو شروع وکړه. عبد الله ابن طارق رضی الله تعالی عنہ ویل دا خو یې اول غدر. نو یې په جنگ شروع وکړه. دا نفر هم شهید کی. زید او خبیب یې وټړل او مکه مکرمه ته بوتله. هلته یې پر قریشو خرڅ کړه. مګر د مخه تر دې چې کفار ولارسي، دوی غواړي چې د عاصم رضی الله تعالی عنہ سر پریکي او د ځان سره مکه مکرمه ته یوسي. دا ولی ورونو
کستاسي په یاد وي د احد په غزا کې د کفارو د بیرغ اخیستونکو 2 نفر دغه د عاصم د طرفه ووجل سو. هغه دوه ورونه چې د کفارو بیرغ پورته کاوه عاصم رضی الله تعالی عنہ د هغو د خور سلافه په حضور ووجل. او سلافه وویل که هر چا د عاصم سر را تراوړي د سر په کوپړی کې به شراب وچشم او سر به واغه سړی ته پسرو زر ورډکم. نو کفار اوس غواړي چې د عاصم سر پرې کې او سلافه ته د هغه انعام د اخیستلو د پاره وروړي. خو دلته بیا یو بل کیفیت هم وو. هغه دا چې عاصم رضی الله تعالی عنہ په پخوا کې چې دای په مدینه منوره کې قسم کړیو چې والله زب په ټول عمر مشرک ته لاس ورنولم او نه به مشرک پرېږدم چې ماته لاس راوړي. او پس له دغه قسم څخه نه بیا د مشرک ته لاس وروړي وو او نه مشرک پرې اخی و چې د ته لاس وروړي. اوس مشرکان غواړي چې د سر یوسي، مگر الله جل جلاله هغه د قسم د تر مرګ وروسته ورپوره کوي. هغه داسې چې دونه غلبوز راغله لکه یو اوریاز او د عاصم رضی الله تعالی عنہ د جسد پر شاوخوا ګرځي. دونه ډیر غلبوز وی چې کفار دغه غلبوز په واسطه هیڅ نسی کولای چې د عاصم رضی الله تعالی عنہ و جسد ته ورنږدې شي. د الله جل جلاله د لشکر څخه یو لشکر دغه نیک سړي د جسد حفاظت او ساتنه کوي. کفارو هر څه کوشش وکړي مگر غلبوز نه پریښول چې ورنږدې شي. د عاصم رضی الله تعالی عنہ بدن یې د دوی څخه ساتي. کفار ویل تر ماښامه پورې صبر وکړي چې شپه سي غلبوزي ځي، ځکه غلبوزي په شپه کې نه ګرځي. اوس چې شپه نږدې کیږي باران شروع شو او تر ماښامه دونه باران وسو چې سیلونه وبهیده. یو لوی سیل د عاصم رضی الله تعالی عنہ پر جسد ورغلی او هغه یوړي. کفارو هر څه کوشش وکړي چې د عاصم رضی الله تعالی عنہ جسد را وګرځي مگر سیل دونه لوی او قوي وو چې څوک ورنږدې کېدلای نشي. سیلاب د عاصم رضی الله تعالی عنہ جسد تر ډیر لري ځای پورې یوړي او بیا د سیل په مابین کې شخ او رقص ځای هم چاته نسو معلوم چې چیرې شخ کړسو. نو ځکه عاصم رضی الله تعالی عنہ ته دفین الله او دفین الملائکه ویل کیږي، یعنی چې الله جل جلاله یا ملائکو شخ کړی دي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بویل الله جل جلاله د عاصم رضی الله تعالی عنہ قسم د په ژوند او د په مرګ ورپوره او وفا کوي. اوس نو د کفارو سره فقط 2 نفر بندیان پاتې سو چې یو یې زید ابن دسنه دی او بل یې خبیب ابن عدی رضی الله تعالی عنہ دی. دغه دوه یې مکه مکرمه ته ورسول او هلته پر قریش خرڅ کړ. زید ابن دسنه رضی الله تعالی عنہ صفوان ابن امیه رانیوي چې د خپل پلار هغه چې په بدر کې وجل شوی وو په بدل کې ووجني او د وجلو د پاره تر حرم د باندې تنعیم ته بوتي. د زید رضی الله تعالی عنہ د وجلو و نندارته ابو سفیان د قریش رئیس وروتلیو. ابو سفیان و زید رضی الله تعالی عنہ توای یا زید په دې راضیه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ستا پر ځای زموږ سره بندي وای او هغه ستا پر ځای وجل شوی وای. زید رضی الله تعالی عنہ ول والله هیڅ من نه خوښه او ناراضیم چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته دغه اوس پر هغه خپل ځای چې دی علیه الصلاۃ والسلام هلته دی زوس په جکسي او زخلاصم، یعنی د ځان په مرګ خوشم نه دا چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زوس جکسي. ابو سفیان ویل والله ما داسې څوک نه دی لیدلی چې پر خپل ملګرو دی دونه ګران وي لکه محمد صلی الله علیه و آله وسلم چې پر خپل اصحابو ګران دي. او بیا زید رضی الله تعالی عنہ شهید کی. مگر خبیب ابن عدی رضی الله تعالی عنہ د حارث زامن رانیوي، ځکه حارث د بدر په ورځ د خبیب رضی الله تعالی عنہ د طرفه وجل شوی وو. اوس د حارث زامن غوښته چې د خپل پلار په بدل کې ووجني. نو خبیب د دوی د یوې آزاد سوي منځي په کور کې بندي کی چې په ورسته کې ووجني. کوم وخت چې خبیب رضی الله تعالی عنہ په دغه کور کې بندي وو، هغه شزه چې ودته به خواړه راوړه بیا په ورسته کې مسلمان اسوه. هغه وایي والله ما د خبیب په مثل بندي نه دی لیدلی،
ځکه خبیب رضی الله تعالی عنه د نن په یو کوټه کې په زنجیرانو تړلی وو. خو زه چې به دغه کوټې ته د خړو ورولو د پاره ورغلم، په والله ما بلیدل چې ودته به انګور پراته و او دغه انګور واشکی به دونه لوی و لکه د سړی سر، او په والله په دغه وخت کې په ټوله جزیره العرب کې انګور نه و، یعنی د انګورو موسم نو او دته به انګور پراته و. نو وای ما به پښتنه ځنی وکړه چې دا انګور د کومه درته راغله؟ ته په کوټه کې په زنجیرانو تړلې بندي او د میوې موسم هم نه دی، تا ته میوه پراته ده، دا د کومه درته راغله؟ خبیب رضی الله تعالی عنه براته ویل دا د الله جل جلاله د طرفه څخه ده، دا د خبیب رضی الله تعالی عنه کرامت وو. بیا یو ورځ و خبیب رضی الله تعالی عنه ته خبر ورکړي چې نن ورځ ستاده وجلو ورځ ده. نو در رضی الله تعالی عنه وهغه شذ ته چې د یې په کور کې بندي وو وویل کدی ماته یو چاړه راولېږل چې په هغه سره د خپل بدن ځینی ورېشتان استکم. شذ ویل شدی شذ ولاړه او د یو لسکلن هلک په لاس یې چاړه ورکړه چې هغه هلک د جزوی ویل دا چاړه یوسه خبیب ته ورک. هلک چاړه واخسته او لاړی. د هلک ترتګ ورسته د شذ پام سو چې ما څونه غلط کار وکړ. هلک او چاړه می دواړه ورولېږل. هلک به ونیسي په چاړه به حلال کی. اوس خو هلک تللی دی، د شذ نور څه په وزن او پره نو پسې ورهیسو. هلک تر شذ د مخه و خبیب رضی الله تعالی عنه ته ورسېدلی دی او چاړه ورته ونیول. خبیب رضی الله تعالی عنه ویل افسوس دی تا شذ لره. او بیا یې هلک ته ویل آیا ستا مور د غدر او خیانت څخه نه بیریده؟ خیر د هلک څخه چاړه واخیسته او هلک یې د ځان سره کښیناوه او د کوچنیانو پر قسم لوبي او محبت ورسره کوي. په دغه وخت کې د هلک مور په ځغستا ورسېده او دا حال یې ولیدي چې زوی د خبیب رضی الله تعالی عنه پر زنګانه ناشتي او د خبیب په لاس کې چاړه ده. کولای شي چې دغه اوس هلک ووجني او د ځان انتقام واخلي. نو د شذ څخه یو لو چغه وسوه. خبیب رضی الله تعالی عنه ورته ویل و بیرېده چې زه به وژنم؟ زموږ مسلمانانو غدر عادت نه دی، واخله زوی دی بوز. بیا نو د خبیب رضی الله تعالی عنه د وژنې د پاره ډېر قریش وتنعم ته وروته. دلته نو خبیب رضی الله تعالی عنه ورته وویل کوم خوښه وی او دونه می پرېږدي چې 2 رکعات المنځ وکم. کفار ویل وک. خبیب رضی الله تعالی عنه هغه اول سړی دی چې د اعدام په وخت کې د المنځ کولو طریقه کښول او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دغه د المنځ کول واوریده دغه عمل یې رد نکړي او په اسلام کې دغه د اعدام په وخت کې د المنځ کولو طریقه پاتې شو او په ورسته کې هم ډیرو مسلمانانو دغه المنځ کړی دي. دغه اوس چې د اعدام یا قصاص په وخت کې 2 رکعات المنځ کیږي دا هغه د خبیب رضی الله تعالی عنه طریقه او متابعت دي. کوم وخت چې خبیب رضی الله تعالی عنه د المنځ څخه فارغ شو نو یې وویل په والله کدا بیره نه وای را سره چې تاسو به وایاست به غیرت او د مرګ څخه و بیریدي ما به دغه المنځ نور هم اوږد کړی وای مګر تاسو دغه خبرې په سبب می المنځ کوتاک. تر منځ ورسته خبیب رضی الله تعالی عنه پر صلیب وزړاوه او د په وهلو شروع وکړ. په یو واره نه وژني بلکې قرار یې په تور وهي. خبیب رضی الله تعالی عنه وکفارو ته په شراو شروع وکړ. ول اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا. د ابو سفیان سره خپل زوی معاویه ورسره وو. زوی پرمځکه غزار کی او ابو سفیان په خپل هم پرمځکه پریوتی. ځکه د مشرکانو د عقیده و کوي یو چاته شرا کیږي او هغه څوک ځان پرمځکه واچوي هغه شرا نو رسیږي. نو ځکه دوی خپل ځانونه پرمځکه واچول. بیا نو خبیب رضی الله تعالی عنه وویل الهي موږ ستاسو د نبی رسالت ورساوه، موږ تلو چې ستاسو دین و خلق ته ورسو او هغه پر موږ ظلم وکي او په دغه ډول مو وژني. الهي زما سلام ستاسو نبی صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسوه او بیا نو ووجل سو.
په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مدینه منوره کې د خپل اصحاب سره ناست وو او وی فرمایل لا حول ولا قوه الا بالله. صحابه کرام پوښتنه ځنی وکړه چې څه پېښه ده یا رسول الله؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل دا جبرئیل وو چې د خبیب د وجلو خبره را تراوړي. ورونو دا د خبیب ابن عدی رضی الله تعالی عنه درجه او مقام وو چې جبرئیل علیه السلام د اسمان څخه ومځکه ترازی او د خبیب رضی الله تعالی عنه د وجل کېدو خبر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تراوړي. د بئر معونه فاجعه په عین دغه میاشت کې چې دغه د رجیع د وبو دردناکه حادثه پیښه شوه، یو بل غمجنه واقعه هم پیښه شوه چې تر هغه اولی حادثه ډېره غمجنه او دردناکه وه چې دغه واقعه د سیرت په کتابو کې د بئر معونه په فاجعه سره مشهوره ده. او د هغې واقعې خلاصه داسې ده: عامر ابن مالک چې په ملاعب الاسنه سره مشهوره وو او د بني عامر د قبیله چې په نجد کې واقع و مشر او سردار و. ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تراغلی چې د اسلام عقیده او احکام ځنی واوري. پس له هغه څخه چې قرآن او د اسلام احکام یې واورېده، اسلام یې خوښ سو مګر مسلمان هم نسو، نه رد کوي نه قبول. نو یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم کله مسلمانانو یو ډله په نجد کې و بني عامر تراولېږي چې اسلام او احکام یې ورته بیان کړي او ستا دین ته دعوت کړي، زه امید لرم چې هغه به قبول کړي او کزما قوم و اسلام ته داخل سو زه هم د هغو سره یو ځای مسلمانېږم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل چې زه پر خپل اصحابو د اهل نجد څخه بیریږم. هلته نور قبیلې سته چې د اسلام او مسلمانانو دشمنی دي. عامر ابن مالک ویل ستا اصحابو ته زه جوار ورکوم که هر چا ستا پر اصحابو تیری او تجاوز وکي ګوا پر موږ بني عامر یې تیری وکي. په دغه جوار د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطمینان حاصل سو. نو یې د خپل اصحاب کرامو څخه څو نفره و بني عامر ته د لیږلو د پاره اختیار کړ. اوس نو د نفرو په شمیر او عدد کې دوه روایت دي، څوک وايي 40 نفره و، څوک وايي 80 نفره و، خو د 80 نفرو روایت صحیح دی. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه 80 نفریزه د مشر منذر ابن عمر رضی الله تعالی عنہ وټاکی. دغه 80 نفر ټول د قران کریم حافظان و او په مسلمانانو کې علما ډیر صالحه او د شرف خاوندان و. کوم وخت چې عامر ابن مالک ولاړی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه نفر پسې ولېږل. دغه اصحاب کرام پلار کې هم خلق و اسلام ته دعوتوي او اسلام یې ورته بیاناوه، څو و بئر معونه ته ورسېده او هلته یې واړول. بئر یعنی څا، عادتا خلق د یو اوبو سره اړوي، نو دلته په دغه منطقه کې یو څاو او مسلمانانو دلته واړول چې دغه منطقه د بني عامر او بني سلیم د قبیلو په مابین کې واقع و. او دغه منطقه ته یو بل د الله دشمن عامر ابن طفیل نږدې و چې دغه عامر ابن طفیل د عامر ابن مالک ملاعب الاسنه ورارو. اوس نو منذر ابن عمر رضی الله تعالی عنہ چې د مسلمانانو د ډلې مشر دی، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو لیک چې دغه عامر ابن طفیل ته لیکلی وو او هغه اسلام ته دعوتاوه د حرام ابن ملحان رضی الله تعالی عنہ په لاس و دغه عامر ابن طفیل مشرک ته ورولېږي. او حرام ابن ملحان رضی الله تعالی عنہ د انس رضی الله تعالی عنہ د مور ام سلیم ورور دی. مګر عامر ابن طفیل یو خبيث سړی او د اسلام دشمنو. کوم وخت چې حرام ابن ملحان ورغلی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لیکه ورکی، د مخه تر دې چې دغه خبيث د لیک وایي لیکه ترکی او د خپل نفر څخه یې وته اشاره وکړه چې وهايه. هغه نفر هم نیزه پورته کړه او حرام ابن ملحان رضی الله تعالی عنہ پر شاپه ووهه چې نیزه تر زګر ووته. په دغه وخت کې حرام رضی الله تعالی عنہ نار کړه الله اکبر فزت ورب الكعبه،
یعنی د کعبه پر رب می قسم دی چې کامیاب اسوم. بیا نو غزار سو او شهید ووجل سو. دا وهل په غدر او خیانت سره و، ځکه قانون داسې دی چې قاصد یا لېږل سوی نفر نه وجل کیږي. او دغه عامر ابن طفیل خائن قاصد ووجي. هغه نفر چې حرام رضی الله تعالی عنه یې وواه، هغه وایي زه په تعجب کې سوم، ما ووجي او دی وایي زه کامیاب سوم. دا ځکه چې قاتل پر آخرت، جنت او دوزخ، د ښه او بد عمل پر جزا ایمان نه درلودي، نو خود په کامیابی هم نه پوهېدی او په تعجب کې سو. مګر حرام رضی الله تعالی عنه چې مسلمان وو، د هغه د پاره شهادت پوره کامیابی و او په خوشاله سو. نو ځکه ویل په والله کامیاب اسوم. خو بیا په ورسته کې هغه قاتل هم مسلمان سو او دی وایي چې زما د اسلام سبب دغه د حرام رضی الله تعالی عنه جمله و چې ویل فزت ورب الكعبه. اوس چې عامر ابن طفیل ملعون دغه قاصد حرام ابن ملحان رضی الله تعالی عنه په غدر او خیانت سره ووجي، نو یې قصد وکي چې هغه نور د ملګری مسلمانان او حافظان هم ووجني. اول خو یې د بني عامر د قبیله څخه د مسلمانانو پر وجنه کومک وغوښتي، خو هغه دغه د غوښتنه نکړه قبوله، ځکه ویل ملاعب الاسنه جوار او امان ورکړي دي. بیا یې د بني سلیم د قبیلو څخه وغوښته چې دغه مسلمانانو په وجنه کې کومک ورسره وکړي. د بني سلیم د قبیلو څخه درو قبیلو دغه د غوښتنه قبول کړه چې هغه قبیله د عصیه، الرعل او ذکوان قبیله وي. کفار لشکر سره راټول کی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب پر شاوخوا را وګرځیده. مسلمانان چې د عامر ابن مالک یا ملاعب الاسنه په جوار کې و او هغه دغه ټولو قبیلو رئیس وو، نو په بیغمه زړه ناست، څوک عبادت کوي، څوک قران مجید وایي. دا فکر یې هیڅ نه کاوه چې څوک د حمله پر وکي، چې نابو بره لشکر پر راوګرځیدي او د هر طرفه یې حمله پر شروع کړه. د اویا نفر مسلمانانو او د درو قبیلو د خلقو په مابین کې جنگ شروع شو. مسلمانانو تر هغو پورې جنگ وکړي چې اول تر اخره ټول شهیدان شو، بیل دوه نفر څخه چې یو یې عمرو ابن امیه الضمری وو او بل یې منذر ابن عقبه الانصاری وو، چې دغه دوه نفر د خپل ځای څخه لري تللی وو او د مسلمانانو اوشان یې څارل. خو یو بل دریم نفر هم چې کعب ابن زید ابن النجار نومېدی ډېر زخمی وو او د وژل شوو کسانو په جمله کې پروت وو، مګر روح پکښې وو. کوپار یې په ژوند نه سو پوه، هغه هم پاتې سو چې بیا د خندق په غزا کې شهید سو. دلته مسلمانان ټول شهیدان کړه سو، خو هغه دوه نفر لري و او اوشان یې مړول. دوی هلته په دشت کې دي، د هغه ځای څخه ولید چې پر هغه منطقه چې د دوی ملګرو اړولې دي په هوا ډېر مرغان ګرځي. ویل والله دغه مرغان په یو سبب دلته راټول شوي دي. دا د دشتي خلقو تجربه ده، یو شی حس کوي. نو هغه خپل منطقه ته په ډېر احتیاط وردزدې سو او د ویل وړي غونډې څخه ورته وکتل. ویل د چې ملګری ټول وژل شوي دي او سرونه پرې شوي دي. اوس دغه دوه نفره مشوره سره کوي چې څه باید وکړو. عمرو ابن امیه ویل زما په فکر موږ باید ولاړ سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خبر ورکړو چې دغه څه واقعا پیښ شوه. مګر انصاری ویل والله زه په دې نه یم راضي چې د هغه ځای څخه ولاړ سم چې هلته منذر ابن عمرو رضی الله تعالی عنه وجل شوی دی، زه هم باید د سره ووجل سم. نو یې په دواړو پر کفارو حمله وکړه. انصاری هم شهید کړه سو او عمرو ابن امیه یې ژوندۍ ونیوي. اوس نو عمرو ابن امیه د کفارو په لاس کې بندي سو او عامر ابن طفیل د ځان سره بوتي. پښتنه ځنی وکړه چې څوک او د کم ځای. عمرو ویل د بني زمره څخه يم. عامر ابن طفیل ویل دا څنګه شکار وسو؟ زما مور نظر ایښی وو چې د بني زمره څخه به یو مړی آزادوي. ورونو اصلا بني زمره ټول حر او آزاد وو، په هغو کې مړی نه وو او د عامر مور دغه سخت او مشکل نظر ایښی وو او اوس د هغې نظر د عمرو رضی الله تعالی عنه په الکول سره ادا کیږي. نو عامر ابن طفیل ویل زدي د دې لپاره الکوم چې زما د مور نظر ادا سي. نو یې د عمرو ابن امیه سر ور وخروي
چې دا په هغه وخت کې د مریتوب علامه و او بیا یې الکی. عمرو ابن امیه رضی الله تعالی عنہ په ظاهر او غمجن زړه د مدینه منورې پر طرف په داسې حال کې رهیسو چې ډېر ترخه خبرونه ورسره و. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اویا نفرو هغه اصحاب کرامو چې په مسلمانانو کې د ډېر فضیلت خاوندان او د قران مجید حافظان و د شهادت خبر ورسره دی چې دی واقع یو ور بیا د احد غمجن ورځ ور په یادول. په احد کې اویا نفر مسلمانان په مخامخ جنگ کې ووجل سو، مګر دلته اویا نفر په غدر او خیانت ووجل سو. اوس نو عمرو ابن امیه چې مدینه منورې ته رهیدي په لار کې یو قصه لري چې د هغه واقعې څخه ډېره لو مسأله جوړه سو چې لږ وروسته به دغه قصه درته بیان کوم. خو اوس دلته د بیر معونه سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او یا نفر اصحاب کرام په غدر او خیانت سره شهیدان کړه سو. بیل دې څخه چې دوی د جنگ تیاری او آمادګي ولري یا دې خبر ورکړه سي دوی د ملاعب الاسنه په جوار کې و په یو ناګهاني ډول سره لشکر پر وګرځېدي په ظلم او خیانت په نجد او غطفان کې د بني عامر په قبیلو کې ووجل سو. دا خبر و ملاعب الاسنه هغه چې د بني عامر د قبیلو رئیس او سردار ورسېدي هغه ډېر په قهر او غضب سو چې هغه کسان څنګه وجل کیږي چې ما جوار ور کړیو ما جوار ورکي او عامر ابن طفیل ووجل. نو په ډېر قهر د عامر ابن طفیل پر طرف ورهیسو. هلته چې ورغلی بیل پښتنه حمله پر وکړه په نیزه پر اوجه ووهه. عامر ابن طفیل زخمی سو مګر مړ نسو. بیا قوم په مابین کې ورولوي او دوی سره خلاص کړ. خو عامر ابن مالک په دغه واقعیت ډېر غمجن وو چې څنګه هغه خلق وجل کیږي چې د جوار ور کړی وي او دغه غم څخه یو هفته ورسته مړ سو. کوم وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د خپل او یا نفر اصحاب کرامو د وجل کېدو خبر ورسېدی او هغه هم په دغه ظالمانه او وحشیانه طریقه سره وجل شوی دی ډېر غمجن او خپسو. همیشه به جړل د اصحاب کرامو دون لو ډله او بیا د قران مجید حافظان ټول په یو ور په غدر او خیانت وجل کیږي. ډېر غمجن واقعه ده. د احد د غزا ډېر لږ وخت تیر شوی دی او یا نفر هلته شهیدان سو او بیا لس نفر د بنی لحیان د طرفه لږ ورځ د مخه ووجل سو او اوس او یا نفر په نجد کې بیل جنگ په غدر او خیانت سره ووجل سو او ټول هم د قران کریم حافظان و. دا ډېر لوی غم او دردونکې فاجعه و. نو خود رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه واقعو په پیښېدو چې ټول هم په څو ورځو کې پرله پسې پیښ شوې ډېر زیات غمجن وو. غم او پریشانی تر داسې اندازې پر غالب شو چې همیشه به و دغه قبیلو ته چې په غدر او خیانت سره د علیه الصلاة والسلام اصحاب وجلی و شراوی کوله. امام بخاری د انس رضی الله تعالی عنہ څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دیرش ورځې د سحر په منځ کې وهغه قبیلو ته شراوی کولې چې د علیه الصلاة والسلام اصحاب یې وجلی و چې هغه د رعل او زکوان لحیان او عصیه قبیلې او ویل به چې د عصیه قبیلې د الله او د هغه د رسول نه فرمانی وکړه ترڅو چې الله عزوجل پر خپل نبی قران نازل کړي او موږ هغه ووایه چې هغه د الله عزوجل دا قول وو بلغوا قومنا ان لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. یعنی زموږ قوم ته دا حال ورسوي چې موږ د خپل رب سره ملاقات وو هغه زموږ څخه راضي وو او موږ د هغه څخه راضي یو. دا د هغه شهیدانو قول دی چې په ظلم او خیانت سره وجل شوی و او الله عزوجل دغه د رضایت پیغام او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او دغه وکورنۍ ته په قرآنی آیات سره ورساوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه آیات په نزول سره هغه د سحر په منځ کې قنوت ویل یا شراکول پریښول او په ورسته کې دغه آیات منسوخه شو. یعنی لفظ په قران مجید کې نسته. ورونو موږ مخکې وویل چې عمرو
چې عمرو ابن امیه الضمری رضی الله تعالی عنہ پس له هغه څخه چې د ټول ملګری د عامر ابن طفیل د طرفه په شهادت ورسېده او بیا دای بندي ونیول سو، نو عامر ابن طفیل دای د دې لپاره الکه چې د عامر د مور نظر عادس. پس له هغه څخه چې د سره ور وخراوه، دای د مدینه منورې پر طرف په غمجن زړه رهیدي. د مدینه منورې څخه چې راتلی او یا نه پروا او اوس یوازې دای مدینه منورې ته ځي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه غمجنی واقعې په حال خبر کړي. پس له هغه څخه چې ستړي سو، پلار کې د یوې درختې تر سایې لاندې کښېنستی. ورسته یو دوه نفر نور هم راغله چې د بنی کلاب د قبیله څخه و. بنی کلاب د بنی عامر د قبیلو یو شاخ دی. هغه هم تر دغه سایې لاندې کښېنسته. عمرو ابن امیه رضی الله تعالی عنہ پښتنه ځنی وکړه چې تاسو څوک یاست؟ هغه ویل موږ د بنی عامر څخه یو. عمرو هم شخوش مجلس ورسره شروع کړي. پس له خبرو اترو هغه دوه نفر بدسوه. عمرو ابن امیه ور ولاسو، هغه ووجل. عمرو رضی الله تعالی عنہ په دې خوشاله دی چې ما خو یو څه انتقام واخستی. حال دا چې هغه نه پرو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه د جوار او امان عهد او وعده درلوده چې عمرو ابن امیه په دغه عهد نو خبر. نو اوس عمرو ابن امیه رضی الله تعالی عنہ داسې دوه نفر وجلی دي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه د امان عهد لري. خیر، عمرو رضی الله تعالی عنہ مدینه منوره ته ورسېدی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د خپل او یا نفرو ملګرو په شهادت خبر کړي او هم یې دغه پلار کې د دوه نفرو د وجلو حال ورته وویل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل تا داسې دوه نفر وجلی دي چې د هغو سره زه د صلح او امان عهد او وعده لرم او اوس زه مجبور یم چې د هغو دیت ورکوم. نو رسول صلی الله علیه و آله وسلم د بنی کلاب و قبیلته چې د بنی عامر یو شاخ دی حال ولېږي چې عمرو ابن امیه په بے خبرۍ کې دغه دوه نفر ووجل، ځکه دی نو خبر چې هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په جوار کې دي. نو بزه دغه دوه نفرو دیت درکم. ورونو، د مسلمانانو او کفارو دغه فرق دی. دا هغه بنی عامر و چې د رسول صلی الله علیه و آله وسلم او یا نفر اصحاب سره ده چې د دوی د مشر او رئیس د طرفه څخه د جوار او امان عهد هم درلودي، خو هغه په غدر او خیانت سره ووجل. مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غدر جواب په غدر سره نه وایي. غدر او خیانت د مسلمانانو خوی او خصلت نه دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوس د هغه دوه نفرو چې په سهو او خطا کې وجل سوي دي دیت ورکوي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه دوه وجل سو نفرو د دیت پر اټولولو شروع وکړ او عمرو ابن امیه رضی الله تعالی عنہ ته د هغه د نه خبرتیا په سبب عفو وکړ. خو د دیت په جمع کولو کې هم یو واقعه پیښ شوه چې هغه واقعه د بنی نظیر یا بنی نظیر د يهودو د غزا سبب وګرځیده. ورونو، موږ مخکې درته ویلي و چې يهودو په خپل زړه کې و اسلام او مسلمانانو ته سره ایښېده، مګر څنګه چې دوی د جنگ او مقابله خلق نه و، بلکې د دوی کار د سیسه غدر او خیانت وو. د مسلمانانو سره حسد او دشمنی کوله، خو دغه دشمنی د پاره قسم قسم چمونه او حیله استعمالوله چې مسلمانانو ته تکلیف او آزار ورورسیږي، خو جنگ ونسی. سره د دې چې د يهودو او مسلمانانو په مابین کې لکه د مخه چې درته بیان سو د صلح او همکاري عهد او وعده وي، خودی دغه خپل خیانتو او د سیسو څخه لاس نه اخیستی. پس له هغه څخه چې د بنی قینقاع يهود وشړل سو او کعب ابن الاشرف يهودي ووجل سو، نو نور يهود پر خپل ځانو وبېرېده. هغه شدت او ښکارا دښمنی پېښولې یو څه آرام سو، مګر د احد تر جنگ وروسته بیا زړه په ننوتی او جرأت پیدا کړي.
خپل دشمنی او خیانتونه یې په ښکاره سره کول. د مدینې منورې د منافقینو او د مکې مکرمې د مشرکانو سره په پټه ارتباطونه نیول. د هغو په ګټه او د مسلمانانو په ضرر یې کارونه کول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی پر دغه اعمال او افعال صبر کاوه ترڅو چې د رجیع د اوبو او د معونه د څا واقعې پیښ شوه. د دې واقعو په پیښېدو سره د يهودو نور هم جرأت او جسارت زیات شو ترڅو داسې یو دسیسه جوړ کړه چې د هغې په واسطه سره غوښته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بین یوسف چې د هغې د سیسه تفصیل داسې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم غواړي چې هغه د بنی کلاب د قبیله د دوه وجلسو کسانو دیت جمع او ټول کی. تاسو ته معلومه ده چې د یو نفر دیت 100 اوښه دی او د دوه نفرو دیت 200 اوښه کیږي او د مسلمانانو حالت د خواري او غریبۍ دی. څونه شي چې مسلمانانو په خپل مابین کې ټولولای سوای هغه ټول. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم غواړي چې يهود هم په دغه دیت کې کومک ورسره وکړي ځکه دغه کار د هغه معاهده د مادو په سبب پر يهودو لازم وو چې دوی او مسلمانانو سره درلوده. کستاسي هغه معاهده په یاد وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د يهودو سره لیکلی و. په هغه کې یو ماده داسې و چې يهود او مسلمانان په غم او شادي کې سره شریکان دي. نو اوس چې کوم مشکل مسلمانانو ته پیښ دی په هغه کې يهود باید حصہ ورسره واخلي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د څونه پر اصحاب کرامو په ملګرتیا د بنی النضیر و يهودو ته ورغلی. د هغو د مشرانو سره ولیده چې په دغه دیات کې کومک را سره وکړي. هغو ویل چې ستاسو د عزت او کرامت په سبب به دغه دوه پر په دیات کې کومک تر سره وکړو. خاصتا دغه بنی عامر بیا د بنی نضیر د يهودو حلفا هم و. نو د بنی نضیر يهودو ویل بنی عامر زموږ حلفا هم دي، موږ باید خامخا په دې دیت کې ستا کومک وکړو. تکشنه موږ به دا کومک راټول کو او درته را بیوړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د دوی د قلا و یو دیوالته د حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق او حضرت علی او نور اصحاب کرامو په ملګرتیا په دې انتظار کښینستی چې يهود دغه خپل وعده پر ځای کې او مالونه ورته راوړي. يهود لاړه هلته ګوښه سره ځای سو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجلو مشوره سره کوي. ویل والله محمد صلی الله علیه وسلم بیا بل وخت پر دغه حال یوازې نسو پیدا کولای. صرف یو څو نفر اصحاب ور سره دي، نه اسلحه ور سره سته، نه د ساتنې لپاره ملګری. دغه د علیه الصلاة والسلام د وجلو د پاره ډېر ښه موقع ده. سبحان الله. تاسو د يهودو غدر او خیانت ته وګورئ. په عوض د دې چې د کومک د ټولولو په باره کې فکر وکړي، دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجلو په باره کې فکر کوي. نو ویل څوک دغه د میچنې پل اخلي او بام تخیجي د هغه ځای څخه یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر سر ور الکوي. په دوی کې هغه بدبخته چې عمرو ابن جحاش ابن کعب نومېدی، هغه ویل زه دا کار کوم. سلام ابن مشکم يهودي وویل دا کار مکوي. په والله هغه د غستاسه په قصد او اراده خبريږي او دا کار د هغه وعده ماتېده دي چې زموږ او د په مابین کې ده. خو چا د سلام ابن مشکم پر خبره غوږ وننوي او د خپل نقشې د عملي کولو اراده وکړه. نو عمرو ابن جحاش يهودي د میچنې پل واخستی او بام ته وختي، غواړي چې دغه پل د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر سر وروغورځوي. مګر ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته د الله جل جلاله د طرفه جبرئیل علیه السلام راغلی او د يهودو په دغه چم او خیانت خبر کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډیره آرامي د خپل ځای څخه ولاړ شو او په سړه سینه رهیسو. وچاته څه هم ونه ویل. صحابه کرام ناس دي او دا فکر دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو ضرورت لپاره ولاړ شو، ځکه دوی ته څه ونه ویل. نو دوی ناس دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتګ انتظار کوي. د يهودو هم دا خیال دی
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو ضرورت لپاره ولاړ سو او بیرته راځي، ځکه اصحاب یې پریښول. نو خود اصحاب کرام او يهود ټوله د رسول الله د راتګ په انتظار دي، مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ پر مدینه منوره رهیسو. څنګه چې رسول الله وزندې اصحاب کرام هم پسې رهیسو. بلار کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې ورورسېده او ویل یا رسول الله ترى رهیسوي او موږ پتا نو خبر. رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی د يهودو په قصد او اراده خبر کړ. کوم وخت چې مدینه منوره ته ورسېده رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه د بنی نظیر و يهودو ته ورولېږي چې ودوی ته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د مدینه منوره څخه ووځي، دلته به نه اوسېږي او تاسو ته من لس ورځې مهلت درکړې دي، کمی تر لس ورځې وروسته تاسو څخه هر یو په مدینه منوره کې ولیدي د هغه سر ور پرې کوم. يهودو هم بیل باریدو بل چاره نه درلود، نو خپل بار او بنه سره تړل چې د مدینه منوره څخه ووځي. په دغه وخت کې عبد الله ابن ابي ابن سلول نفر ورولېږل چې تاسو اوس څه کوئ؟ ثابت ودرېږئ، خپل وطن ولې پرېږدئ؟ زما سره 2000 نفر را سره دي. محترم ورونو، څنګه چې فتاح پای ته ورسېده نو زموږ د بحث پاته حسابه پراتلون کې یوشتمه پته کې واوري ان شاء الله تعالی. وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.